د غزني ولسونو د اسلامي امارت څخه دفاع او ملاتړ یې خپله ایماني او هیوادنۍ دنده یاده کړه. تېره ورځ دوشنبه وروسته له غرمې چې د 1443 هجري قمري کال د 1114 نیټې سره برابره وه، د غزني ولایت مقام د غونډو په تالار کې د نظام څخه د ملاتړ او قومونو ترمنځ د یووالي په موخه لویه غونډه ترسره شوه. غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د غزني ولایت والي مولوي محمد اسحاق اخوندزاده، مرستیال والی مولوي سید محمد حنیف عباده، امنیه قمندان مولوي باز محمد فیضان، د امنیت امیر حاجی عبدالله موحد، د درېیمې محمدي لیوا قمندان مولوي محمد آصف ذاکر، علماو، سپینګیرو، قومي مشرانو ګډون کړی و. لومړی غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه. ورپسې د غزني ولایت مرستیال مولوي سید محمد حنیف عباده ټولو ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وینا وکړه. د اسلامي نظام راتګ یې یو ستر افتخار او د خدای جل جلاله لوی نعمت وباله او د دې نظام اطاعت یې په عامو وګړو لازم وګڼه. ښاغلي عباده له عامو وګړو وغوښتل چې له نظام سره عقیدوي اړیکې ولري او په غزني ولایت کې په مسؤلینو غږ وکړ چې له عامو وګړو سره نیک چلند وکړي او دا مسؤلیت د خدای جل جلاله یو ازموینه ده. په دې کې کامیابي د عامو وګړو له ستونزو خبرېدل او د هغو حل کول دي. په ورته مهال د غزني د علماء کرامو په استازولي مفتي احمد سعید حقیقي خبرې وکړي. د قومونو ترمنځ پر یووالي اتحاد یې ټینګار وکړ او له ټولو قومونو څخه یې وغوښتل ترڅو د دې شرعي نظام څخه ملاتړ وکړي او د ټولو مشرانو اطاعت وکړي او همداراز یې د افغانستان اسلامي امارت څخه ځانګړې مننه وکړه چې بشپړ امنیت یې نیولی او خلکو ته یې اوس د هوسا ژوند د تیرولو بشپړه زمینه برابره کړې ده او د دې ترڅنګ یې خلکو ته د کاري زمینې برابرولو او یو شمېر نورو برخو کې خپلې غوښتنې وړاندې کړي او زیاته یې کړه د غزني ولایتي ادارې د شفقت، نرمۍ او همدردۍ څخه راضي او خوشحاله یو. همداراز د قومي مشرانو په نمایندګي حاجي عبدالرحمن احمدي خبرې وکړي. هغه وویل چې د غزني ولسونه د اسلامي نظام څخه راضي او خوښ دي. د ولسونو په یوه غږ اسلامي امارت څخه دفاع او ملاتړ یې خپله ایماني او هیوادنۍ دنده یاده کړه. په ورته مهال د غزني والي مولوي محمد اسحاق اخوندزاده هر اړخیزه او ارزښتناکه وینا وکړه. په خپلو خبرو کې یې زیاته کړه دا نظام د ولسونو او مجاهدینو د بې شمېره قربانیو په نتیجه کې منځته راغلی ده. د غزني مجاهد ولس دی او په دې لار کې یې قربانۍ او سرښندنې بې شمېره دي. اوس په کار ده چې په یو اتحاد د خپل هیواد د آبادۍ لپاره مټې راونغاړو او پرې نږدو چې د پردیو د اهدافو لپاره مو هیواد او ولسونه بیا د ستونزو سره لاس او ګریوان شي او ولسونو ته یې د امنیت په تامین او د فساد او منکراتو او ناوړه دودونو او یو شمېر نورو برخو ته اشاره وکړه او د حل په موخه یې د همکاري غوښتنه وکړه. په وروستیو کې د درېیمې محمدي لیوا قمندان مولوي محمد آصف ذاکر وینا وکړه. ټول ولس ته یې د بشپړ امنیت ډاډ وړاندې کړ او له ټولو علماو، سپینګیرو، قومي مشرانو او ځوانانو څخه یې وغوښتل ترڅو ولس یووالي ته راوبولي.